دا یو روز سوال کړی دی وی دا مسله ما تاسو نه او د نورو علماو نه څو پیرې اورېدلې چې حدیث کې دا راغلي چې رسول صلی الله علیه وسلم خپله نوسۍ په منځه کې اوچته کړې ده او سوال دا دی چې اوس یو ماشوم ځان سره په منځه کې ته اوچت کړي او هغه پورې څه پلیتین ختي میچازو سرسرات پورې نو د دې سره د مونځ او اودس ماتېږي او که نه جواب نه مخکې دا خبره یاده کړي چې انشاءالله عمدة الاحکام درس سبا کم دی هغې کې عمده حدیث په مخې ته راځي هلته به ښه تفصیل بیانېږي د مانځه د صحیح کېدو دپاره شرطونه دي چې هغه شریعت بیان کړي دي یو شرط پکې دا دی چې په بدن به پلیتوالی نه وي په دیزي کې به پلیتوالی نه وي او په کپړه به پلیتوالی نه وي بدن زی کپړه دا به صفا ساتي کله ته په منځه باندې ودرېږي که نه نو شرط دا دی چې ستا بدن د پلیتوالي نه پاکي دویم په کوم ځای چې مونځ کې چې دا د پلیتوالي نه پاکي دریم په کومو کپړو کې چې ته لګیې مونځ کې چې دا کپړې د ګندګۍ او د پلیتوالي نه پاکي نو که چېرته چا مونځ وکړو او د ده په کپړو باندې پلیتوالی لګېدلی یا د ده په بدن باندې پلیتوالی لګېدلی یا د پلیتوالی ځان سره راغستی او هغه پلیتوالی داسې کیدی شي لکه اوس یو سړی د هغه سره څه لوښی دی څه شی دی منځه کې ځان سره جیب کې ایښودی او په هغې کې څه شی دی پای کې پلیتوالی د ځان سره پلیتوالی راغستی دی یا یو ماشوم یې راغستی دی چې په هغه پورې پلیتوالی نښتی دی او ده ته د دې هر څه پته ده چې او زما دا کپړې پلیتې دي یا زیب پلیت دی یا به بدن پلیتوالی دی یا ما ځان سره پلیتوالی راغستی دی نو په داسې ټیم کې د جمهور العلما فتوا دا ده چې د ده دا مونځ باطل دی اودس ورسره نه ماتېږي د اودس د ماتېدو دې سره څه کار نشته مونځ یې صرف چې د هغه څه شو هغه باطل شو تاسو هم په دې مسلو پوهېږئ که نه پوهېږئ مونځ یې باطل شو اودس دې سره نه باطلېږي لکه اوس یو سړی دی اودس یې روغ دی هغه ته एकदम پته ولګېده چې یاره زما په دې کپړو خو پلیتوالی لګېدلی نو دې سره د اودس نه ماتېږي ها که مونځ کوي او ده ته دا پته چې زما په کپړو پلیتوالی لګېدلی دی او په دغه کپړو کې مونځ وکړي نو دا مونځ یې باطل دی ځکه چې یو شرط چې ده د شریعت ښولی و ده قصدن سره د علمه په هغې باندې عمل نه دی کړی او که شرط او چې د ګندګۍ نه به ځان صفا ساتي او د ځان صفا نه یې ساتلی او ځان یې لرې نه دی ساتلی خو دا ورسره قید ولګوئ ګوره موږ وایو چې یو سړی ماشوم ځان سره غېږ کې ونیسي او هغه ماشوم پورې پلیتوالی لګېدلی نو دې سره مونځ ما دومره تفصیل وکړو ځکه راته ما په منځ کې ووایي چې تاسو زما په دې مسلو پوهېږئ مونځ ورسره باطلېږي شرط ورسره دا دی چې ده ته پته یي چې ده ته پته یي که چېرته ده ته پته نه وي یا ده ته پته وه خو د ده نه خبره یېره شوه نو مونځ یې چې کوم کړی دی هغه صحیح دی یعنې یو سړی دی هغه منځه ته ودرېدو او په کپړو باندې پلیتوالی لګېدلی په کپړو که پلیتوالی که یا ماشوم یې ځان سره غېږ کې راغستی او په هغه پلیتوالی لګېدلی دا ټول یو شان مسله ده د ده په کپړو کې پلیتوالی دی دی په منځه باندې ودرېدو ده ته پته نه وه مونځ چې کله ختم شو د کپړو ته وکتو په دې خو پلیتوالی مونځ یې صحیح دی لکه مونځ چې کړی هغه صحیح دی او ځکه ته وایم هغه مسلې خو لازم یادې کړئ کومې چې روزمره تاسو ته مخې ته راځي او راتلی شي دا مسله مونږ کې هر چا مخې ته راتلی شي که نه شي راتلی شي نو یاده که دا مسله چې ده ته پته یي او سره د پلیتوالي مونځ کې که هغه ځای پلیت وي که هغه کپړې دي که هغه بدن دی او که پلیتوالی د ځان سره په څه طریقه راغستی دی او تا ته پته وي دا مونځ نه کېږي او ده صحیح دی او چې پته ورته نه وروسته ورته پته ولګېده مونځ صحیح دی او که د مانځه په دوران کې ورته پته ولګېده که د دې پلیتوالي نه ځان د مانځه په دوران کې خلاصولی شي د مانځه په دوران کې دې ځان خلاص کړي دلیل بارک الله فیک حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر په پیزارو کې مونځ کو او جبریل علیه السلام پسې راغی ورته وویې چې ستا په دې یو پیزار کې پلیتوالی نو رسول صلی الله علیه وسلم د خپل پیزار وویستو صحابه کرامو چې وکتو هغوی مې یو پیزار وویستو بیا رسول صلی الله علیه وسلم هغوی نه تپوس وکړو
چې تاسو ولې پیزار لرې کو؟ یا رسول الله تاسو لرې کو. رأیناک خلعت، موږ ګوري تاسو پیزار لرې کو. هغه ته چې ما پسې خو جبریل راغلی او جبریل علیه السلام ما ته ویلي چې ستا په دې پیزار کې ګندګي ده. که چېرته د مانځه په دوران کې ته ځان د دې ګندګۍ نه لرې کولی شي نو خو صحیح ده، که نه شي لرې کولی نو بیا ځان نه د ګندګي لرې کو بیا لمونځ کوي. نو د ماشوم مسله هم داسې شو. او دا د جمهور العلماء قول دی. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما هم دا فتوه ورکوله، سعید بن المسیب او امام عطا، امام مجاهد او د امت ډېر لوی علما، اکثر علما دا د هغوی فتوه ده چې کله سړي ته پته نه وي او وروسته ورته پته ولګېده نو لمونځ یې صحیح دی. دلته اوس یو سړی دا سوال کولی شي، پته نه ستاسو ذهن ته به دا راغلي وو که نه، ځکه چې د هغه چا ذهن ته دا سوال راتلی شي چې هغه ښه بیداره ناست نه. دا خو فواید دي یا کومه چې تا دا مسله بیان کړه. نسوار د تا منځ کې دا راواچوه، نسوار او سګرټ. سوال دا دی نسوار یا سګرټ پلیت دي، نجاست دی؟ نجاست خو نه دی که نه؟ نو چې نجاست نه دی او سړي سره جیب کې پراته وي لمونځ کېږي که نه کېږي؟ کېږي لمونځ، سره د دې چې لکه یو بې ادبي ده، ځکه چې نشې والا شی خو دی که نه. ښه دې ګنده شی دی. ګوره دا خبره یاده کوي چې کله وویلی شي که نه چې دا پلانی شیز ګنده دی، سخا شی دی. نو سخا په دوه قسمه، یو ګنده په معنی ده چې پلیت دی، یو ګنده په معنی ده چې ګنده دی خو پلیت نه دی، یعنی د خلکو طبیعت دا ګنده ګڼي، د خلکو طبیعت دا شی ګنده ګڼي چې طبیعت او فطرت سلیمه. لکه مثال به درکړم، یو سړی دی الټۍ وکړې او الټۍ په کپړو ولګېدې، الټۍ ګندګي نه ده خو پلیتي ده؟ نه، پلیت خو نه دی که نه، نجاست خو نه دی که نه. لمونځ یې صحیح ده که نه صحیح؟ لمونځ یې صحیح ده. یا یو سړی دی په لمنه باندې پوزه پاک کړه، د بعضو دا څښه عادت وي، ځان یې ماشوم جوړ کړی او په لمنه او په لاسونو، دا ګندګي. نو دا هم ګندګي ده که نه، خو پلیتوالی نه دی. نو دغه شان دا نسوار او سګرټ د هغه پلیتوالی نه دی چې د هغې په موجودګۍ سره چې ستا جیب کې یا بدن سره لګېدلی لمونځ نه کېږي. هغه پلیتوالی خو ماته نه ښکاري چې دا هغه پلیتوالی دی، ځکه چې دې کې خو داسې پاڼې استعمال شوي دي، که نسوار دی که سګرټ دی که بل شی دی، دې کې داسې پاڼې او داسې څه استعمال شوي دي چې هغه سړي له نشه ورکوي. خو د هغې د پلیتوالي فتوا څوک نشي ورکولی الا دا چې د یو شي یقیني پته ولګي چې دا پلانی پلیت شی پکې استعمال شوی، هغه جدا مسله. هغه مسله چې ستاسو ورته ذهن لا نه راغی دا ده او دا سوال دی چې تا چې په دې جواب کې دا ووایي چې یو سړي ته دا پته نه وي چې زما په دې بدن پلیتوالی دی، د ده لمونځ وشو. یو سړی دی لمونځ یې وکړو، وروسته ورته پته ولګېده چې زما اودس نه و، د ده لمونځ شوی دی که نه شوی؟ نه دی شوی. دی به دا لمونځ بیا کوي. په دې کې او باقي څه فرق دی؟ یعنې نږدې خو هغه ته هم پته نه وه چې ما اودس نه یې کړی. نو خو دا هم شرط دی که نه چې ته بدن د ګندګۍ نه صفا ساتي. او نه جواب ګوره دی دا دی یاد کړه. نو خو صحیح شو. نو د ګندګۍ نه بدن صفا ساتل، ځای پاک ساتل دا هم شرط د مانځه نه دی او لازم دي که فرق دا یاد کړي. شریعت کې یو ته ویلی کېږي فعل المأمور، چې شریعت دې ته ویلي دا کار به کې، دې ته مأمور فعل المأمور وایي، دا کار به کې. یو وي ترک المحظور، دا کار به نه کې، دا کار به کې، دا به نه کې. دا کار به کې په دې کې نسیان عذر نه دی،
دا کار به نه کوې، د دې نه به ځان ساتي، په دې کې هېرېدل عذر دی. پته نشي پوه شوې که نه؟ اودس به کې امر دی، په دې کې هېرېدل عذر نه دی. ځان به د ګندګۍ نه ساتې، ته منع کړی چې مه کوه، په دې کې شریعت ستا عذر مني. دلیل په دغه د رسول صلی الله علیه وسلم دا حدیث دی. نو د اودس موږ ته د کولو امر شوی دی، موږ ته دا نه وي چې د اودس نه ځان بچ کا. د اودس د کولو امر دی او د ګندګۍ نه د بچ کېدو امر دی. نو یو کول دی، یو بچ کېدلی. په کولو کې عذر نشتی چې یاره ما نه هېرو یا داسې وي یا دغه چې کوم شریعت تا ته شی ویلی چې دې نه ځان لرې ساته او تا نه هېرو او د هغې نه دې ځان لرې ونه ساتو، په دې کې ستا عذر منلی کېږي. اوس په تاسو پوه شوئ که نه؟